که مراد صبر وکړه تا ته به زه کالي واخلم اپن اوس دا کار یې کړی و تاسو چې دونه موږ سره کومک کوي دونه مرسته کوي دونه د موږ حیثیت ته ګوري موږ دعا به نه کوو ایله چې زه دې ته د وزګارۍ کوم ایله چې دې ته د ما وخت پیدا کېږي دا به خدای تاسو نه خوشحالېږي. السلام علیکم. د قمر بنسټ ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې مخکې مو تاسو سره د عمران په نام باندې هلک چې ځان وژنه یې کړې وه د هغه د پلار ویډیو مو شریکه کړې وه نو هغه د پلار چې څو غوښتنې غواړو نو لاړ شو هغه غوښتنې ور پوره کړو چې هغه پکې یو کنټینر غوښتی و ورسره دوکان یې پکې جوړول غوښتل همدارنګه د کور اشدار او دروازې غوښتنه یې کړې وه دا هر څه مو ورته ستاسو په مرسته پوره کړي راځئ نور به موږ سره هلته ووینو پکې شریکه به ووینو موږ وڅارئ. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل هغه مناسب ده چې مخکې ویډیو کې تاسو د هغه خفګان کتلی وو د ده مو حتی اوښکې مو ورته لیدلې وې د عمران پلار دی کوم چې ځان زړولی و الحمدلله د ده چې کوم هغه ارمان او خواهش و هغه ورته موږ د تاسو په مرسته باندې پوره کړه دوکان یې غوښته غرفه یې غوښتله دوکان لپاره هغه سودا وه هغه مو الحمدلله ورته واخیستله دا 2 ورځې موږ په دې کې 2 ورځې نه بلکې 3 ورځې موږ په دې کې همدلته مصروفه وو بل چې غوښتنه دې کړې وه دروازه او اشدار دروازه خو دې وشوه دروازه یې مړوړې ده اشدار راځه دا دروازه به دې موږ کانتینر یې مړوړې ده دا یې دروازه شوه دا دروازه شوه الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئ د شیشې شوې دا به پکې ولګئ صحیح شو او دا مخامخ ځای کې او دا اشدار ګران لیدونکو واقعا مولانا صاحب مستحق سړی و چې غوښتنې کړه هغه هم پوره کړې انشاءالله زه چې دې کتابونو ته ګورم فکر کوم ټول دیني کتابونه دي تفاسیر دي ملا صاحب به چې کله دا مطالعه کوي د چا چې مرسته کړې دي ته به دعاګانې کوي صحیح ده ماشومان به موږ ته به هم دعاګانې کوي او الله دې آباد لره تاسو چې دونه موږ سره کومک کوي دونه مرسته کوي دونه د موږ حیثیت ته ګوري موږ دعا به نه کوو ایله چې زه دې ته د وزګارۍ کوم ایله چې دې ته د ما وخت پیدا کېږي دا به خدای تاسو نه خوشحالېږي الله دې خیر درکړي عزتمن شي هغه ورونو چې کومک کړی دی ګل رنګ ورور دی تقریبا 15,000 افغانۍ موږ سره کومک کړی و موږ ته ویل چې کوم ځای مناسب موږ ته مناسب دا ځای و ملا صاحب نو دلته مو ولګولې
همدارنګه یو بل حاجي صاحب د هغه څه کومک کړی نه غواړي نوم یې واخیستل سي مشرقي وال ورور زموږ په ترکیه کې اوسېږي 100 یورو یې کومک کړی و همداسې یو بل ورور زموږ دی تقریبا 10,200 افغانۍ کومک کړی و دا هغه کومکونه وو چې موږ ملا صاحب لپاره راټول کړي وو البته د ورونو قمر ته ویلو چې کوم ځای مناسب وي هغلته یې مصرف کړي موږ دا ځای مناسب وګڼه او راغلو دغلته مو مصرف کړو تاسو ټولو نه ډېره مننه دا د تاسو د مرستو هغه نتیجه ده چې نن د ملا صاحب په مخ کې مسکا ده خوشحالي ده هغه وخت کې نشته دي چې تېره ویډیو کې تاسو کتلي وو نو ملا صاحب نور څه ویل غواړې کامیاب شي الله خوشحاله خو یې خدای پاک دې تاسو ټول کارکوونکي او چې څوک کومک کوي هغې او تاسو دغه نقش قدم چې کوم قدم مونږ سره اخیستی دی دونه تکلیفونه مو ویستي دي الله پاک دې په دې باندې تاسو ته د خدای تعالی ډېر اجر نصیب کړي سلامت اوسې مننه اوس به ملا صاحب دا به وعده چې غفران خان باندې به درس وای مکتب به پې وای او درسونه به پې وای انشاءالله ته به خپل دکان کې او دی به درسو ته نور نور به دغسې نه پرېږدي انشاءالله غفران ته څه احساس کوې ته خوشحاله یې اوس ها شکر دی اوس خو به انشاءالله د عمران غم لیاده وولي ها شکر دی او ته خو به د پلار تابعداري کوې ها مکتب ته به هم ځې سمه ده او ملا صاحب ته مونږ یو دا نصیحت کوو چې د دکان چې څومره مفاد لاسته راوړي په اولو 2-3 میاشتو کې به هغه نه مصرفوئ او قمر به بیا هم راځي د تا پوښتنه به کوي د تا نه پوښتنه کوي چې تا څومره ګټلي دي که چېرته تاسو دکان په سودا په ختمېدو او نور ګټې معلومات دي نه نو دا څلو دین کې دي قمر ټیم ټول به درنه خفوي کوشش به کوې کوشش به دا کوې چې خپل ځان په خپله ودرې صحیح دی ګرانو لیدونکو قمر نه غواړي چې همیش چاته داسې خوراکي توکي راوړي چې فقط یو میاشت کفایت ورته وکړي او نور خبره ختمه موږ غواړو چې یو مسلمان په پښو ودرېږي ژوندی مثال د ملا صاحب غوښتنه وه او د قمر عمل پې و تاسو ټول ډېر نه مننه قمر سره مو مرسته وکړه که غواړئ موږ همداسې د هېوادوالو مظلومو هېوادوالو لاسنیوی وکړو او د هغې په مخ کې موږ مسکا راولو نو قمر سره تاسو خپله مرسته وکړئ جاري وساتئ که کوم وروڼه یا خویندې غواړي قمر سره مرسته وکړي لاندې لینک درته په سکرین ښکاري په ده کې ځان راجستر کړي البته میاشتې څومره مو د وس وي ستاسو د حساب نه به قمر حساب ته راځي او قمر به کوشش کوي چې همداسې خلکو همداسې مظلومو خلکو ته ځان نه ورسي او آفلاین څوک مرسته کول غواړي د وټساپ نمبر درته په سکرین ښکاري په هغې موږ سره رابطه وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم